په لږ ساعت کې به تاسو نور ما نه وینئ او بیا لږ ساعت پس به تاسو ما ووینئ. بیا د هغه ځینو مریدانو یو بل ته وویل د هغه موږ ته د دې بیان نه څه مطلب دی چې په لږ ساعت کې به تاسو نور ما نه وینئ او بیا لږ ساعت پس به تاسو ما ووینئ او چې زه خپل پلار نه روان یم. هغې ویل چې د هغه د دې لږ ساعت نه څه مطلب دی، موږ ته پته نشته چې د هغه بیان د څه په هکله دی. عیسی په دې پوه شو چې هغې له ما نه د تپوسونو په طلب دي. نو هغه هغې ته وفرمایل ولې تاسو په دې باس کوئ کم بیان چې ما تاسو ته وکړو چې په لږ ساعت کې به تاسو نور ما نه وینئ او بیا لږ ساعت پس به تاسو ما ووینئ. نو زه تاسو ته رښتیا وایم چې تاسو به جاړئ او ویر به کوئ خو دنیا به خوشحالئ. تاسو به په غم کې ډوب یئ خو ستاسو غم به په خوشحالۍ بدل شي. د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې ښځه په تکلیف کې وي خو د ماشوم په پیدا کېدو سره د هغې نه ټول دردونه هیر شي. د دې خوشحالۍ په وجه چې هغې دنیا ته یو نوی ماشوم راوسته. نو اوس تاسو غمجن یئ خو زه به تاسو بیا ووینم او ستاسو زړونه به خوشحاله شي او هیڅوک به ستاسو خوشحالي تاسو نه وال نه خلي. په هغه ورځ به تاسو زما نه هیڅ خواست نه کوئ. زه تاسو ته رښتیا وایم که تاسو زما په نوم د پلار نه څه هم وغواړئ نو هغه به یې درکړي. تر اوسه پورې تاسو زما په نوم هیڅ نه دي غوښتی، وغواړئ نو تاسو له به درکړی شي نو چې ستاسو خوشحالي پوره شي. ما تاسو ته دا هر څه په مثالونو کې بیان کړل خو وخت را روان دی چې زه به تاسو ته نور په مثالونو کې خبرې ونه کم خو په ډاګه به درته د پلار په حق له خبرې کوم. په هغه ورځ به تاسو زما په نوم غواړئ. زه دا نه ویم چې زه به د پلار نه ستاسو دپاره خواست کوم ځکه چې پلار پخپله تاسو سره مینه کوي ځکه چې تاسو ما سره مینه کوئ او ستاسو دا ایمان دی چې زه د خدای پاک د طرف نه راغلی یم. زه د پلار نه دې دنیا ته راغلی یم او اوس زه دنیا بیا پرېږدم او خپل پلار له ځم. د هغه مریدانو وویل ګوره ته اوس په ډاګه لګیا او نه په مثالونو. موږ اوس پوهیږو چې ته د هر څه نه خبرې او د تپوسونو کول اجد درنه د چا نشته. هم په دې وجه زموږ دا ایمان دی چې ته د خدای پاک د طرفه راغلی. عیسی هغې ته جواب ورکړ ولې تاسو اوس په ما یقین کوئ څه؟ ګورئ وخت را روان دی بلکې راغلی دی چې تاسو به خواره واره شئ او هر یو به خپلو کورونو ته لاړ شي او تاسو به ما ایکي یوازې پرېږدئ. خو بیا هم زه یوازې نه یم ځکه چې پلار ما سره دی. ما تاسو ته دا هر څه وویل نو چې تاسو په ما کې سلامتیا حاصله کړئ. په دې دنیا کې به تاسو زخمتونو سره مخامخ شئ خو زړه ور شئ ځکه چې زه په دنیا غالب شوی یم.